دا په کوهاټ کې اوبلن کیمپ دی او نن 24 جنوري 2025 دی. دوی خلکو ته دا هغه کورونه دي چې پرون وران کړل او دوی ته 3 ورځې مخکې نوټس ورکړی چې دا ځایونه موږ ته خالي کړئ، خو ځینو خلکو سامانونه ایستلي وو او ځینې پاتې وو. نو پرون یې 3 ورځې پوره شي بیګا شاولې او بوکلینې راوستې او ټول هر څه چې دی وران کړلو ته. نو د دوی سامانونه او کړکۍ دروازې د خاورو لاندې شوې. نو یو مشر په یو ملک په حساب سره چې 3.5 کروڑه تاوان چې دی د دغه مهاجرینو چې دی وشولو. نو ډیره د افسوس خبره ده. الله دې د افغان ریفیجیز د افغان مهاجرینو په حال ورحمیږي او د نورو کورونو ته مې نوټس ورکړی دی چې تاسو هم چې دی ځان ته بندوبست کوئ، ځان ته تیاری کوئ، ځان ته ځای پیدا کوئ. نو دې کې دا خلک دلته تقریبا 16-17 کورونه چې دی موجود وو او ټول وران کړلو. نو موږ د انټرنیشنل کمیونټي نه، د یونیسیار نه، نورو ادارو نه، شارف افغان کمیشنریټ چې څومره د افغان ریفیجیز ریپرزنټیشن کوي، ته دا خواست کوو چې د خلکو ته څه ترتیب د استوګنې د اوسېدو ځای برابر کړي، ځکه چې یخني ده، ماشومان مریضان کیږي، مشران بوډاګان مریضان کیږي او ماشومان ځینې خلکو د کرې کورونه ورته پیدا شو، چاته پیدا نه شو د استوګنې دپاره، څو خپلو خپلوانو کره لاړلو، خپلو خپلوانو کره اوسیږي. نو مونږ یو ځل بیا څومره ادارې چې د افغان مهاجرینو باندې، افغان ریفیجیز باندې کار کوي، نو دوی ته مونږ خواست کوو چې دغو خلکو ته څه ترتیب برابر کړي. دا په کوهاټ کې اوبلن کیمپ دی. یا د دوی دې نه مخکې یوه میاشت مخکې بل مالک راپاڅېدلی و، هغه 26 کورونه وو، هغه کورونه یې وران کړلو. نو باید چې یونیسیار افغان کمیشنریټ دغې د کیمپ حد معلوم کړي، بونډري لیمیټډ معلوم کړي چې دومره کیمپ دی چې سبا بل مالک راپانڅېږي، دغه غریبو خلکو ته نقصان ونه رسوي. نو د دې خلکو 3.5 کروڑه روپۍ تاوان وشو او ډیره د افسوس خبره ده. الله دې ورحمیږي.